خلق لګې دي لاس نیوکې شروع کړي څوک جمعه په جمعه راغونډي کې په مختلفو مدرسو جمعهتونو کې پلانې شاه سے پیر اغل ورزو چې موږ ور سره بیعت کړی دی موږ له ذکر راکې مال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر را کړی دی مال زما الله قران کې ویلي دي چې الله یادوا زه در ډیر اجر در کومه الحمدلله زما در رب کتاب مال کافی دی او زما د خپل خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مال کافی دی زما هیڅ پلان شاته حاجت نشته دی د الله په فضل باندې الحمدلله دا سي ذکر الحمدلله چې په صحیح سند به ثابتي الحمدلله او د نبی په طریقه به کې او څوک بدر ناړو خبريږي نه او نه بد پلان شاه مرید نه بد ور لاس نیوکه کړي سیده به جنت ته ان شاء الله په یو سبحان الله والله اجر درکې او چې د شاه صاحب او پلان شاه صاحب او دا کمینه خري شروع دي او دا پرشاره شروع دي په پوزه کې ذکر او یو ځل سر شاته لقو بل ځل مخې ته راچو ذکر دو ضربي زړه ته ضرب ورکو شاته ضرب ورکو د طرف ته ضرب ورکو دی طرف ته ضرب ورکو ذکر سی ضربي او ذکر چا ضربي او ذکر پاس الفاظ دا ټول لري صوفیو په کتابونو کې لیکل دي دا یو والله کزما د نبی نه ثابت دی دا ذکر الله مې قسمی کدا ذکر ابو بکر صدیق پیجاندار رضی الله عنه د نبی علیہ السلام سره د سفر او حضر مرګره لوري په واده ده د نبی علیہ السلام د کور کس ده والله کدا ذکر عمر فاروق رضی الله عنه پیجاندار دا نن سبا چې کوم پیرانی کوي د خلک را غونډيږي مجلسونو کې ناس مجلس ذکر لګیدل والله کدا ذکر عثمان رضی الله عنه پیجاندار والله کدا علی رضی الله عنه دا کار کړی ټول ډرامه روانه ده د دین نه خلکو دکانداري او ډرامې جوړ کړلې یو کاروبار روان دی